ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، د نوښار د سیمې یو ډېر ښه لیکوال چې یو ادبي نټ هم چلی، بلا خواریانې کوي، پښتو ژبې او ادب سره ډېر زیاته مینه ساتي. ښاغلی وحید امید صاحب را سره ناستې کوي. د دې سره یو څو خبرې کوو او بیا ترې کلامونه ورو. وحید امید صاحب، څنګه چې ما وویل چې تاسو خواریانې کوئ، یو نیټ هم چلوئ، کلامونه نشر کوئ د مختلفو خلکو، تاسو خپله هم یو لیکوال یئ، تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی وینوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ټول نول تاسو ته په راتګ باندې هرکلی ویم، او بل تاسو د کاوش ستاینه هم کوم چې د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته ځان رسوئ، او د شاعرانو دا کوم چې نومورکي دي او دا خپل دي میډیا ته راغږ کوئ. او بل ما سره ولید خټک او عمران خټک ناست دي، دوی ته هم هرکلی ویم. په خیر راغلی. صحیح ده. د څومره وخت نه تاسو په خپل شعر لیکئ؟ اصل کې چونکې شوق خو زما ډېر وخت راسي او هڅه مې هم کړې وه، خو بس هغه وخت داسې و چې بس ما پرې دومره پام نه کولو، او چې کله باقاعده شاعري ما شروع کړه 2012 راسې زه باقاعده شاعري کوم. څومره لیکل تاسو کړي؟ نو لیکل خو تعداد درته داسې نه دی معلوم، تعداد درته پوره نه دی معلوم، خو چې مواد کم ګورم نو 2 یا 3 ډایریانې دې وخت ما سره ډکې پرتې دي. صحیح ده. 2-3 ډایریانې چې وګورو نو تقریبا یو کتاب خو به خامخا جوړېږي. زه چې جی بالکل سوچ چې زه وکړم نو کتاب نه هم مواد سیوا دي. صحیح ده. خو کتاب ته مې لا هڅه نه ده کړې، او څه مالي حالات داسې دي، او څه موږ ورته ډیله یو. وحید امید صاحب، دا راته ووایئ چې په موجوده وخت کې دلته په نوښار کې کومه ټولنو کې ستاسو ناستې کېږي؟ چونکې نن سبا مصروفه وخت دی، نو صرف د جمال پښتو ادبي سره جرګه چې کومه ده دې سره تعلق ساتم، او نور ته مشاعرو جرګو ته هم ځو، خو نورو لا جرګو سره مې تړون نه دی ساتلی. داسې یو شخصیت راته وښایئ چې هغه ستاسو خوښه مي د شعر حوالې سره او تاسو ته زده کړه هم کړي. داسې یو کس خو صرف منظر صاحب کېدی شي چې زما د خپل نغاري کس دی، د خپل کور کس مې دی، د ورکوټوالي راسې هغه سره علی شوی یم. صحیح ده. وحید امید صاحب، کلامونه را باندې واوره، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. یو څو کلامونه ملګرو ته ډالۍ. سلیمان صاحب، تاسو ته دې هم ډالۍ. مننه. لږ توجه موږ لږ راکړه نو ډېره زیاته. یو خوا ډیوي د ژوند په لاس راته ړانده راوړي، بل خوا د مرګ په خوله راته خبر د ژوندانه راوړي، او دا بربریت چې ویني دې جبر ته ګوري نو نن دی که سبا دی اوس په میندې بچي مړه راوړي، او دا درندګي چې وي تر څو پورې انسان کې نو زه خو یم تر هغې د هېڅوک هم لوړه نه راوړي، او خپل هوس چې سوړ کړي په کچه غوټۍ نومړی کې. دا څنګه انسان دی چې د کاندې غولې زړه راوړي. وخت اوس انسان د حیران کړی دی په یو دوه کې چې کینی عزت وساتي که نه کور ته وړه راوړي، او تر څو چې ورته لارو کې همدا رقیبان ناس وي نو پیغلې به ګودر نه اوس په سترګو کې اوبه راوړي، او خبره د نصیب د یا به مړ شم یا به پاتې شم، او رقیب مې کور ته تللی روره ما پسې چاړه راوړي، او ټوله شپه راته خوب نه راځي یارېږمه چې بیا نوې سحر د غم خبر به راته څه راوړي، او مودې وشوې خارو زما د کور په دیوال نه کیني، مودې وشوې خارو زما د کور په دیوال نه کیني، حالات قدم او دم په دم راته تراخه راوړي، او پیژنم امیده دغه خلک ډېر ښه پیژنم چې چا راته دام ایښی دی او څوک راته خواږه راوړي. نور به څه بل یو غزل او منظر صاحب ته ډالۍ وي. څومره عجیبه ده د هر چا شونډې ګنډلې دي، او مینه دک امن په لمبو کې سوځېدلې دي، غم دی که خادي ده ورسره به اوس پالمه نو څو کړم رقیب و جانان دواړه مې دکلي دي، او مینه او نفرت چې د په یو زړه کې ځای کړي دي دا خو د حسین او یزید یو کور کې ساتلي دي، او خدایا چې د ځمکې په سر ټول ناشرف دی نو ادم سره د نفس او شیطان بیا ولې راغلي دي، او په دې باندې حیران یم چې جانان خو زما خوا کې دی څه چل داسې شوی رقیبان هم راته غلي دي، او نسکم ساقي نسکم راته جام مخې ته مه کېده تر څو به درته وایم ما څکلي دي، او یا یې شراب څکلي ساقي یا یې په درک کې دي، شیخ و ملا دواړه زانګېدلي دي، او بیا یې قافلې ته کډې وتړې روان شلو، بیا یې قافلې ته کډې وتړې روان شلو، بیا دې غزنوي جوړې په بوت کې څه لیدلي دي، او پام کوه چې ګل ته ګوت یو نسې لمبه بشي، او خیال کوه ظالمه دا په اور کې ټوکېدلي دي، څه چلو امیده چې عمر ترې نه خبر نه شو، ټوله شپه دې کور کې ټوله شپه
د کور کې چا د لوګي نه جړلې دي ډېر بل هم کلام ووایي بس خو هسې څه آغاز د انتهایم بس خو هسې څه آغاز د انتهایم په نظر کې کله دایم او دا د وخت دی اوس مې ومنه ای وخته د دار پړي را تشلیږي بې ګنایم او زه فرعون ته سجدي نه کړم جلالي یم زه خدای د فرعون نه منم موسی یم بس پښتون یم د خو ځکه د هر دور زه خوړلی استعمار تورې بلا یم او ډېرو زړونو ته منظور یم پښتون یم زه محسن د ورکو خلکو راهنما یم او بلها زړونه مې په یو زړه کې درزیږي زه د ډېرو زړونو مسیحا یم او ته نمرود شه راته سره ورونه بلکه زه خلیل یم درځمه په ګډا یم زه منصور به انالحق وایم دار دې وتړه قاضي د دار ښکلا یم زه د هر یوې بېمسې مور بچی یم زه د هر یوې مجبوري مور دعا یم د کاروان غړو ته لار ښایم شپه کې د امید بله ډیوه یم رڼا یم یو کلام بل سو شو دا څه کېږي بدو شو که ښه کېږي جنت ته بخواري کوي تش په تسپو نه کېږي زهر په 50 کې او په 1000 روپۍ وړه کېږي څوک جومات ته نه ورځي بانګونه خو پنځه کېږي زړه زما جومات ته یاو ستا پکې مانځه کېږي نور را پله مه ګوره پر هر کې مې اوبه کېږي او ستا سترګو کې ښکاري چې یار جوړې رانجه کېږي او راکه ساکي راکه لږ مې ورته مې زړه کېږي یاره زما غم سره هره شپه واده کېږي پروت یم د ستا غېږه کې بیا مې هم ساړه کېږي هغه دور نه دی چې هر څه پاتې کېږي داسې وخت به راشي چې غر کې به مستري کېږي او تا خو خپله وخوړه څه به د سپېره کېږي او سترګو کې مې مه وجنه زبه په چاړه کېږي او د پورې ور په چاودې کې ما پسې کاته کېږي او څه بلا را شوي ده سترګو کې باڼه کېږي او تل به نرکټې داسې یاره د اوده کېږي او دومره بد نصیب یم چې کجور کې مې تراخه کېږي حجره کې مې دعا وشوه سندره مې په غره کېږي او خلاص چې ټمبم شنو کله بیا واخه کېږي امید د اخري د یار سره پوره کېږي ډېره زیاته مننه بس یو څو شعرونه ووایه نو بیا به بس اخري کلام دی اوس که راځي نو تذکرې دلته د وینو کوي او ځکه د وینو بې زما د پې خبره نه ځي او که خپل حق ته چا نه غواړي هسې بد به کوي او لا د باطل ته په حقیقت ته په بره نه ځي او جنګ یې په سر دی خو دا خلک څه بلها شوخ دي وطن به بیلي خو دا خلک تر سنګره نه ځي او یو شان د خوب د سویمه شپه ده زه یې داسې وینم زه یې شړم خو زما لاسو نه کونتره نه ځي ګوتې مې ماتې دي خو دا پروا دې ته مه کوه زما ربابه ستا د تاره به سندره نه ځي زه یې شړم خو دغه دواړه عجیبه غونې دي سوی مې د درد سره مېلمه دی د پرهره نه ځي امید پاسه بړې اوه بس ته ډېر او شوه دا ټول دلته دي پیریان لا په خبره نه ځي ډېره زیاته مننه قدرمنو موږ سره وحید امید صاحب تاسو واورېدو الله دې وکړي چې دا مرکز تاسو خوښ شي زما سره دا ټول ملګري په دعاګانو کې یاد ساتئ